د قشتېپې د کانال پر سر د طالبانو او ازبکستان ترمنځ جنجال. ذبیح الله مجاهد ازبکستان ته تازه څه خبرداری ورکړې دی. طالبانو څه ویلي دي جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د قشتېپې کانال په جوړولو کې له چا څخه نه ویریږي. هغه په یو تلویزیوني مرکه کې د یاد شوي کانال د جوړولو د چارو پیل د خپلې ادارې له لویو لاسته راوړنو وباله او زیاته یې کړه چې مخکینی نظام د ځینو هیوادونو له ډاره د ډیرو امکاناتو د لرلو ترڅنګ د دغه کانال د جوړولو چارې نشوی پیلولی. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې په یو تازه راپور کې د طالبانو او ازبکستان ترمنځ د یاد شوي کانال د جوړېدو پر سر د اړیکو د ترنګلتیا وړاندوینه شوې ده. اکانومیست خپرونې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د ادارې له لوري د قشتېپې کانال افغان کروندګرو ته د ګټې ترڅنګ ازبکستان سره د طالبانو د ناندریو سبب ګرځي. یادې مجلې لیکلي چې ازبکستان د پنبې د کروندو د خړوبولو لپاره په آمو سیند تکیه کوي او د قشتېپې کانال کیندل کولی شي چې د دغه سیند د اوبو اندازه کمه کړي. د دې مجلې په اساس د پنبې کښت په ازبکستان کې د کار موندنې او وارداتو اصلي سرچینه ده او د سیند د اوبو کمښت د دې هیواد پر یاد شوي صنعت منفي اغیزه کوي. له دغه راپور خپرېدو وروسته د عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تینج په یو تلویزیوني مرکه کې د قشتېپې کانال د جوړېدو مخالفت کړی چې د خلکو توند غبرګون هم پارولی. د دوستم منتقدانو نوموړی او ډله د افغانستان پر ځای د ازبکستان ګټو ته ژمن ګڼلی او د طالبانو اداره د دغه کانال د جوړولو په هڅو ستایلې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.